د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې زما اطاعت وکړو هغه د الله اطاعت وکړو، او چا چې زما نافرمانی وکړه هغه د الله تعالی نافرمانی وکړه، او چا چې د امیر خپل مشر اطاعت وکړو هغه زما اطاعت وکړو، او چا چې د امیر یعنی د خپل مشر نافرمانی وکړه هغه زما نافرمانی وکړه. د دې حدیث روایت بخاری شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث موږ او تاسو دا خبره زده کړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت کول دغه احکامات، دغه مسائل، دینی مسائل چې موږ ته بیان کړي په هغې عمل کوو، دا د الله تعالی جل شانه اطاعت دی، دا د الله اطاعت دی. او بله خبره هم پکې دا زده کړه چې څوک د خپل بادشاه، خپل مشر، خپل امیر اطاعت کوي، د هغه کارونو چې قرآن او حدیث سره موافق وي د هغې اطاعت کول دا د نبي علیه الصلاة وسلام اطاعت دی. او د هغه چې نافرماني کوي دا د نبی علیه الصلاة وسلام نافرمانی ده. لہذا په موږ مسلمانانو باندې چې په کومو ملکونو کې اوسیږو هلته موږ باندې بادشاهان وي، مسلمانان وي، او د الله د قرآن او د نبی علیه السلام د احادیثو په رڼا کې موږ باندې بادشاهي کوي، په موږ او تاسو باندې واجب دی چې د هغه اطاعت وکړو، ځکه چې د الله جل شانه هم دغه حکم دی. قرآن پاک کې الله جل شانه فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی د الله تعالی اطاعت وکړئ، د رسول د الله اطاعت وکړئ، او د خپل امیرینو اطاعت وکړئ. نو محدثین او مفسرین فرمایي چې دلته د امیر څخه مراد د مسلمانانو امیر دی، او یا هم هغه خلک دي چې د هغه لخوا د خلکو د کارونو دپاره مقرر شوي. نو په مسلمانانو باندې په ټولو شرعي امورو کې اطاعت واجب دی. نو محترم مسلمانانو ورونو، خصوصا د افغانستان مسلمانان چې الله دوی ته یو شرعي حکومت ورکړی دی، د علماو په لاس دی، د قرآن او حدیث په رڼا کې په حکومت کوي، نو د افغانستان په ټولو مسلمانانو باندې دا واجب ده، لازم ده، فرض ده چې د دې مشرانو د دې حکومت به اطاعت کوي. په افغانستان کې به لانجې نه پیدا کوي، فساد به نه پیدا کوي، بغاوت به نه کوي، لانجې به نه کوي، په معمولی خبره به فساد نه جوړوي، ملک به دورانی طرف ته نه ولي. لہذا په موږ ټولو مسلمانانو باندې د افغانستان د خپل امیر یا د امیر المؤمنین حفظه الله اطاعت په موږ او تاسو لازم دی، چې تر څو پورې موږ باندې د قرآن او حدیث په رڼا کې بادشاهي کوي، په موږ او تاسو اطاعت واجب دی، لازم دی. او د هغې نه مخالفت کول، د هغې خلاف ټوپک راخیستل، فساد جوړول دا حرام او ناجایز دي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.